بسم الله الرحمن الرحیم. ستا بیروخی ستا له اختیاره نه ده، ستا بیروخی ستا له اختیاره نه ده، ستا لیونې به ستا له ښاره وځي. واکداره داسې انصاف نه دی پکار، واکداره داسې انصاف نه دی پکار چې د منصور مری له داره وځي. کمې ډیوه د انقلاب بله کړه، کمې ډیوه د انقلاب بله کړه، شله ګیدړه به له غاره وځي. مننه جي. قدرمنو کتونکو، سلامونه مې واخلئ. ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم. تاسو ګورئ د لال آزار ټي وي. کتونکو، نن را سره په څنګ کې خپل ډېر ګران مشر، ډېر ګران ملګری حافظ نوید احمد کودروال صاحب ناست دی. تاسو به د لال آزار په شیشه ډېر زیات لیدلی وي. د هغوی د ژوند نه به هم تاسو معرفي وئ. هغه خبرو ته ضرورت نشته چې زه د هغوی تاسو سره تعارف وکړم. خو کتونکو، نن مې دا هیله کړې وه، دا اراده م کړې وه چې د کودروال صاحب سره به کینو، د هغوی نه به د هغوی کلامونه ریکارډ کوو، بیا به د خپل لال آزار د مینوالو سره شریکو. نو کتونکو، ډېر زیات ټایم مه نه اخلمه، ولې چې وخت نازک دی، ماښام دی، تیاره را په خورېدو باندې ده، بل د بانګونو ټایم هم دی. نو راځو حافظ صاحب طرف ته. کودروال صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه فاتح صاحب چې نن مو دا مقرره کړه. هسې خو موږ د لال آزار په ټي وي په شیشه باندې هر وخت داسې د ټولو شاعرانو سره میلاویږو. خو د دې خبرې هم ډېر زیات مشکور یم چې نن زما د شعرونو د ویلو موقع ماله راکړه د لال آزار ټي وي په شیشه باندې. ډېره مننه. مننه جي. دا هم ستاسو چینل دی، هم ستاسو ټي وي دی. بل کتونکي هم به بار بار وایي، دا به کیدی شي چې دا غوښتنې زر به چې کړې وي چې حافظ صاحب بار بار اورو، دوی څه وایي نه. نو د هغوی هغې وینا ضرورت پاتې کول نه غواړو. نو حافظ صاحب څه به شریکوي زمونږ د لال آزار د مینوالو سره؟ فاتح صاحب، زه خو یم چې بس یو دوه درې انتخاب شعرونه ویم او بیا یو غزل ویم، ماښام دی، بیا به اکتفا وکړو په دغه خبرو باندې انشاءالله. ډېر مزه به وکړي. ارشاد. بس فاتح صاحب څو شعرونه چې ارشاد جي. ستا د نیازبین نظر ازار شم مسیحا جانانه، ستا د نیازبین نظر ازار شم مسیحا جانانه، ستا په خوږلن نظر مې هر پر هر ټکو رخلی، او هاغه سړی زما دښمن دی او دښمن به مې وي. هاغه سړی زما دښمن دی او دښمن به مې وي، څوک چې زما وطن له شر اخلي او شور اخلي. مننه جي. او زه یو بېوسه، یو بېکوره او لاچاره سړی، زه یو بېوسه، یو بېکوره او لاچاره سړی، یاد دې راځي زما د زړه په در کې کور اخلي. زه یو بېوسه، یو بېکوره او لاچاره سړی، یاد دې راځي زما د زړه په دشت کې کور اخلي. او یو دوه شعرونه به نور ویم چې ژوند دې له خماره یاره وساته، ژوند دې له خماره یاره وساته، او ځان ته خدای دپاره یاره وساته، او مستایا شراب خلکو ته مستایا، مستایا شراب خلکو ته مستایا، شعر له دې معیاره یاره وساته. ډېر مننه جي. مستایا شراب خلکو ته مستایا، شعر له دې معیاره یاره وساته. مننه فاتح صاحب. او بس غزل به در سره شریک کړم چې چا که د چا په محبت پسې خندا کړې ده، چا که د چا په محبت پسې خندا کړې ده، دای غلطه کړې دای ناروا کړې ده. مننه جي. چا که د چا په محبت پسې خندا کړې ده، دای غلطه کړې دای ناروا کړې ده. او د محبت د منکرینو نه انکار دی زما، د محبت د منکرینو نه انکار دی زما، ما د مینو امامانو اقتدا کړې ده. مننه جي. د محبت د منکرینو نه انکار دی زما، ما د مینو امامانو اقتدا کړې ده. او دنیا دا چا پکې نفرت چا محبت شیندلې، دنیا دا چا پکې نفرت چا محبت شیندلې، شکر دی ما د محبت ښکلې سودا کړې ده. مننه جي. مننه. او قسم دی زه د سود او زیان هډو پروا نه لرم، قسم دی زه د سود او زیان هډو پروا نه لرم، قسم دی ما د حق پرستو ملګرتیا کړې ده. مننه جي. قسم دی زه د سود او زیان هډو پروا نه لرم، قسم دی ما د حق پرستو ملګرتیا کړې ده. مننه جي. او دغه سړی ډېر سرګردانه دی، عذاب کې گیر دی، دغه سړی
ډیر سرګردانه دی عذاب کې ګیر دی دغه سړي ته چا مینو بد دعا کړې ده دغه سړی ډیر سرګردانه دی عذاب کې ګیر دی دغه سړي ته چا مینو بد دعا کړې ده او زما مزل به تر منزله وي ضرور به رسم زما مزل به تر منزله وي ضرور به رسم زما مزل به تر منزله وي ضرور به رسم زه چې راتلمه ما ته خپلې مور دعا کړې ده مننه جی زما مزل به تر منزله وي ضرور به رسم زه چې راتلمه ما ته خپلې مور دعا کړې ده او نوي ده سوچ مه کوه زړه راپسې کلک وتړه نوي ده سوچ مه کوه زړه راپسې نوي ده سوچ مه کوه زړه راپسې کلک وتړه نوي ده ما درپسې هره شپه ژړا کړې ده ډېره مننه فاتح صاحب شکریه کتونکو د حافظ صاحب چې کوم خیال راوړو تاسو واورېدو هیله لرو مزه به هم ترې اخیستې وي چونکې وخت کم دی د حافظ صاحب نه به صرف 2 شعره په ترنم کې اورو کتونکو د حافظ صاحب ډېر زیات ښایسته آواز هم دی د الله تعالی د طرف نه یو عطیه ده چې هغوی ته یې ورکړې ده نو صرف 2 شعره به دې په ترنم کې اورو حافظ صاحب څنګه هم خوښه ده چې ستاسو فرمایش دی نو څنګه به نه پوره کېږي یو زوړ غزل دی چې ارشاد جی ستړې دنیا ټوله له جنګه ده ستړې دنیا ټوله له جنګه ده خدایا غریبي ډېره بدرنګه ده خدایا غریبي ډېره بدرنګه ده زه یې د جمال او د جلال قایل زه یې د جمال او د جلال قایل قد کې یو پوټی زمانه دنګه ده قد کې یو پوټی زمانه دنګه ده خدایا غریبي ډېره بدرنګه ده خدایا غریبي ډېره بدرنګه ده ډېره مننه جی ډېره حافظ صاحب ډېر زیات خوند یې وکړو او ډېره مزه به یې کړې وې کتونکو خو وخت کم دی انشاءالله د بلې خپرونې پورې اجازت راکې ستاسو ورور تیمور احمد فاتح سره د ګران ملګري حافظ نوید احمد کودروال اجازه غواړو د پاک الله په امان